بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. اختر له همکارانو سره خپرونه دوام لري او په دغې برخه کې موږ سره د خبر څانګې همکاران دي او دوی سره به ټوکې ټکالې اختر مبارکۍ او د دوی جالبې خاطرې به اورو. او پیل به له زیرک صاحب نه وکړو. زیرک صاحب ستړی مه شئ، اختر دې مبارک شه. خوشحاله اوسئ. زه د اختر مبارکیانې تاسو ته د انعکاس راډیو ټلویزیون ټولو قدرمنو کارمندانو ته مشرتابه او ښکلا پاڅون کې هیوادوالو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې څومره مسلمانان دي ټولو ته اختر مبارکیانې قربانیان د ټولو قبول شي. ډېره مننه زیرک صاحب. نو زموږ د خبر څانګې هغه مدیر دی او شمس صاحب ستړی مه شئ، اختر دې مبارک شه. شمس صاحب نو مرستیال. بله ډېره مننه. زه هم په خپل وار سره درنو لیدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر پرې ښه تېر شي او د خوښیو څخه یې ډک وي. تا ما خندا لږ وکړه، نور به یې نه وایم چې د چا. کشمشي خندا ډېره مننه. او رازمل صاحب ستړی مه شئ، اختر دې مبارک شه. ډېره زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او درنو لیدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې دغه اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره ورباندې تېر شي. مننه. او رازمل صاحب هم نو زموږ سره د سیمه کې خبریال دی، تاسو سره خو ټول خلک آشنا یې. سیال صاحب اختر دې مبارک شه. ډېره مننه. تاسو ته دې هم مبارک وي. زه هم په خپل نوبت سره د خپلو کارمندانو او خپلو همکارانو ته او د انعکاس تلویزیون مشرتابه ته د لوی اختر او له غوښو ډک مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې ټولو مسلمانانو. ډېره مننه. دا د غوښو ډک دی داسې یو جالب انداز کې ستا غوښه ډېره خوښېږي. نو خبره دا ده چې لوی اختر خو له خوشحالیو ترڅنګ له غوښو نه هم پوره مامور یې هغه د چا خبره. مننه نسیم نظري صاحب دا نو د کمرمینانو مدیر دی او خپله کمرمین هم دی. ستړی مه شئ، اختر دې مبارک شه. مننه تاسې او ټول د انعکاس راډیو تلویزیون لیدونکو ته اختر مبارکي وایم. الله وکړي چې دغه اختر نیکمرغه او خوشحالۍ اختر وکړي. مهرباني. مننه هدایت شاه، اختر دې مبارک شه. ژوندی اوسې ملالې. ستا غږ به نو لیدونکو ډېر زیات یعنې په هره خبري ټولګه کې به یې اورېدلی خو تر اوسه یې لیدلی نه وي ځکه دا ناریشنې صفتۍ که نه نو په هره خبري ټولګه کې به د دې 2-3 ریپورټ حتمنې خو تر اوسه یې څېره چا نه ولیدلې. نو زه هم دلته ناستو ټولو ملګرو ته د اختر مبارکي وایم. په لار کې چې زموږ همکاران دي او د ټلویزیون د پردې له لارې خپل ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. ډېره مننه. خاکسار صاحب اختر دې مبارک شه. مننه. خوشحاله اوسئ. زه په خپل وار درنو لیدونکو ته او د ټولو همکارانو ته د انعکاس راډیو ټلویزیون د لوی اختر مبارکي او خوشحالي وایم. په دې هیله چې دا اختر هم د خوښۍ او د خوشحالۍ نه ډک اوسي او په خوشحالۍ سره یې تېر کړي. نو رازمل صاحب جالبه خاطره. نو دا سړی خو ټول جالبه دی نه لکه چې ډېر جالب یې اکثره وخت کې ما دا په دفتر کې چې نو بس یو بل پورې ډېر داسې نخلو که نه یعنې داسې ګپ شپ سره لګو نو هغه تېرې خاطرې را یادو. نو اوس نه پوهېږم چې د ده زه کومه خاطره هر یوه چې ستا ته ډېره جالبه وه یا کومه غلطي یې کړې په ریپورټ کې یا ریپورټ کې غلطي به یو وخت کې دا چېرته لاړو دننه د صنف کې ولاړ دی او ښوونځی په هغې باندې همداسې جنګ شوی و که څنګه وو ریپورټ یې جوړه نو دی دننه دی اوس هغه دا دروازه چې وه دا یې بنده کړې نه وه سټنډ اپ ورکوي نو بس وایي چې درنو لیدونکو تاسې چې دغه ځای ګورئ هغلته دروازه بنده شوه بیا دروازې پسې راغی هغه چې خلاصه کړه بیا چې ویل درنو لیدونکو تاسو چې بیا پسې وربنډه کړه بیا نه صابرۍ ربیږي نه خپل کمرمین ته ویلي واقعا ډېره جالبه وه حامد کرزي دغه خو به کي که نه اواز هغه خیر هغه به ترنم کوو او هغه ډېر ګوره ترنم به په بل چا باندې وکړو خیر نو الاخر صاحب یوه غوښتنه تمدی مه خو دې ته نه زیرک صاحب نه به جالب څه واورو. زیرک صاحب تا سره خو دا ټول همکاران دي د کوم یو ډېره جالبه خاطره در سره یې ځکه ته د ټولو مدیر یې که نه نو حتما در سره مخ کېږي یا خپله د نورو همکارانو نه جالبه خاطره لرئ. د دې په خاطر باندې چې زموږ دغه تشویشونه نور لرې شي باید په خندا یې دغه بهرنۍ ژبه زیاتره کوشش کوي چې دغه بهرنۍ ژبه زده کړي او ډېر یو ځان فوقیت ورکړي. دغه لږه لږه ما ته ګوډه زده کړې وه کله چې دغه 2 کسانو یو افغانۍ و یو چې و بهرنۍ و نو دی پښتون چې و لږه لږه انګلیسي زده کړې وه او دغه انګریز چې و دی لږه لږه پښتو زده وه نو مطلب داسې چې خپل تفاهم سره وکړي. دغه لاره چې وه داسې خامه لاره وه دوی په موټر کې سواره دي چې دوی یو ځای ته لاړ شي
چې هغه منزل وکړي او خپل ځای ته ورسېږي نو په دغه وخت کې دغه موټر ټایر چاودلی دی درزې کړی دی که نه نو اوس دغه افغان ډریور چې دی دا اوس فکر کوي چې زه دا څنګه پوهېږم چې دغه ټایر چاودلی دی نو هغه په تشویش دا په تشویش و څنګه یې پوهېږم نو هغه ورته چې څه شی وټس هپن څه شی پېښ شوي دي که نه نو یو دم د افغان چې دی موږ خو ماشاءالله په هر شي کې تیز یي وایي میخ ان د ټایر ان درز آی ام ناټ زیبوار په دې خبرو باندې هغه ډېر جالبه خوندوره وه نو سفیر صاحب نه به واورو چې د شمس صاحب اړوند یو جالبه خاطره وایي خاص ډول هغه جالبه خاطره چې څوک په غوسه یو دا ورته یو ګیلاس اوبه ورکوي نو یو به د شمس صاحب په اړه ووایم یو ما سره خپله هم شته مهرباني اول د شمس صاحب هغه وایي بیا خپله ووایه د شمس صاحب په تړاو خو دا ده چې مونږ یو وخت کې زه او دی نوکریوال وو نو د ټولګه جوړه کړله ماته د دې په خاطر ولیږله شیر فولډر کې چې ته دا وګوره چې څه نیمګړتیا خو به پکې نه وي نو ما نو ایډیټ وکړلو هماغه شیر فولډر کې د نو بس تقریبا 20 منټه دومره وخت پاتې دی دې وخت کې نو د خپل هماغه شیر فولډر نه دا ټولګه ډیلیټ کړي ډیلیټ کړې ده نو اوس چې وخت کې داسې نږدې وخت دی د ټولګې د نږدې وخت دی ما ته یې ویلي چې ټولګه واچوه وروره که نه ما ویلې چې ما خو ټولګه ایډیټ کړه هماغه شیر فولډر کې سر ته یې ټاک ورکړو هغه خو ما ډیلیټ کړه که اوله اوس ما ته هم غوسه راځي نه ویلې چې مدیر صاحب هغه خو ما ډیلیټ کړه نو اوس ما ته هم غوسه راځي او ده ته هم غوسه ورځي اوس کله یو فولډر ګوري وي دلته به یې کله دلته خو ښه یو چیرته پیدا شول هغه ټولګه نو دغه خاطرات موږ سره وو او نور که کوم ملګری څه خاطره لري هغوی ته د شمس صاحب خبره به وکړو دا د کرکټ کومنټري چې کېږي یو ورځ مې ورته هم ویله نو موږ داسې ډېر په شوق باندې ناست یو اوس د کرکټ کومنټري اورو چې څنګه به ویل شمس رښتیا خبره کوي هلته به وکټ لاړله نو شمس نو شمس ته خپل هم خفه کېدې په دې باندې که نه تا ما ته خبره کړې وه که نه د کرکټ په ډګر کې تر ټولو سختترین لوبه چې زه خپروم هغه د افغانستان لوبه لومړی کې ډېر جذباتو کې ډېر زیات په ډېر تیزۍ سره روان یم کله چې افغانستان حالات خرابي غوسه هم راځي د خپل ځان دا لاس داسې کوم که نه چې داسې باید نه وي شوي لوبغاړي ته دغه وخت کې څه پکار و هغه ونه شو که نه خو خیر تاسو مه خفه کېږئ بیا به مې دا خبره کوله بیا به د یخې اوبه هم څښلې نو بیا به هغه څه مې ویل چې د شمس خبره ده دې وخت کې ضرورت ده چې سټای وکړي لوبغاړي نو لوبغاړي به ودرېدل چې بیا به مې ویل مال ګوره دلته غلطي کوي مال 2-3 سلیپه ورته اخلي کیچ وځي هغه یو سلیپ واخیستل شو مال تاسو وګورئ درنو لیدونکو تاسو مال هغه څوک چې تلویزیون باندې ګوري یو سلیپ واخیستل شو مال دویم بال باندې تاسو دې ورنه وروسته 3 سلیپه کې هغه تصادفي داسې کېږي بیا 3 کسان ودرېده ما ورته شمس خبره ده ودرېده وایي اورېده یو دا ډېره مشهوره خبره ده او یو چینارۍ شپږیزه دا ډېره مشهوره ده چې ډېر کورونو کې اوس یو څه ماشومان ولیدم که نه وایي چینارۍ شپږیزه ولګېده پوهېږې زه روان وم یو دا غږ کوي یو د هوا حالاتو غږ کوي زما یو تره زوی و تره زوی مې چې څنګه دی ویل چې د شمس خبره رښتیا ده دې وخت کې وکټ لاړ هغه وایي خو شمس بد کړي دي دا مې بیا ورته ویل دا بیا ډېره جالبه وه ښه د نظري صاحب نه به واورو ته چې کله ساحې ته ځې ډېر وخت خاص ډول د خبریالانو سره ریپورټونه جوړوي یا کومې پېښه راخلې خپله چې جالب څه درته و کومه ورځ چې ډېر جالب و درته جالب داسې خاص دغه نشته دی خو مقصد یو وخت کې ما دا فلمبرداري نوې زده کړې وه نو دومره پرې نه پوهېدم یو مسابقه وه د فوټبال کامره ما ته راکړل شو چې ته باید دا ثبت کړې ټول ما کامره په اوږه ایښې ده بس ریکارډ مې نه دی والی تر اخره پورې دا مسابقه تېره شو ما ریکارډ نه و والی اخر چې دا کیسټ رانه غواړي کیسټ ورکوم ګورم چې تش دی ثبت شوی دا یو جالب واقعا ډېره جالبه وه مننه هدایت شاه ته جالب څه لرې هغه د شمس جالبه خاطره خو ووایه زه پوهېږم ستا زړه کې هماغه ده نو زه به یوه جالبه خاطره خپله ووایم چې زه ورسره مخامخ شوم یو به د شمس صاحب نه پوښتنه وکړم چې شمس صاحب به د هغه ورځې کیسه وکړي په هغه کومه ورځ چې کمپیوټر خراب شي یو ځل جمعې ورځ او دې تلاش صاحب ته زنګ ووهه په کومه لهجه ورسره خبرې وکړي هغه به حتما درته وایي خو اول ته دې جالبه خاطره ووایه مدیر صاحب چې دی زمونږ ورسره اکثر وخت ګپ لګو ټوکې ورسره کوو
نو دا یوه خبره ډېره کوي چې دا خبره به نه کوي. دی په ټاکنو کمیسیون کې ویاند شي هلته کوم رسنۍ والا ورپسې راشي ورته وایي چې زیرک شه به ټاکنې به کېږي که به نه کېږي. دا وایي چې دا خبره به نه کوي چې ټاکنې به نه کېږي. ټاکنې موږ ته سره کرکه ده. واقعا ډېره جالبه ډېره مننه. جالبه و شمس صاحب حتما هغه لهجه وایي ځکه حتما خوندوره به وي چې هدایت شاه یې غوښتنه وکړله. کمپیوټر خراب شو که نه نو دې وخت کې دوی ویل چې تلاش ته زنګ ووهه. تلاش ته مې زنګ ما لوړ کې السلام علیکم نو هغه ما ته څه وایي وعلیکم سلام اوس نمبر هم ناشنا دی. زه نه یم خبر چې د ده نمبر ورته ثبت دی. ما چېرته یې پوه شوې نو بیا راته وایي چې امر کوه وروره. ما ویلې ډېر ضرور کار دی او کمپیوټر داسې خراب دی که نه چې مورکه یې ده مورکه وایي ته څوک یې پوه شوې ما ته ما نه پېژنې وایي نه خو ته ما ته وایي ته څوک یې یو دم ورته ویلې ما چې رانغلې که نه کمپیوټر مړ کېږي چې دا خبره کړه ټلیفون یې قطع کړ چې ټلیفون یې قطع کړ وروسته زنګ و ټلیفون نه جګوي نو کار خراب شو او بیرته دوی ویل تا ولې درسره ورسره ګپ لګولو. مننه. زیرک صاحب تا سره بل څه جالب شته دی د خپلو همکارانو کوم یو اړوند جالب څه خاص زما پر طرف خو بس درسره نه ډېر زیاتې دي خو داسې ده چې کله دغه د چاودنو خبره وشي نو موږ تر ډېره پورې همدغه خپل خبریالانو ته همدا دستې که بیرون وي او که دننه یې ورته وایو چې ووځه ځکه زموږ خواست کریم ده که نه اکثر مې ولېږم همدغه شانې پېښه شوې ده او دستي ورشه چې دغه معلومات وکړي او تازه جزیات څه دي دا چې هلته تللی و نو هلته موږ ته 2 نفرو ټپیانو جزیات یې راکړو چې 2 نفره دي. په همدې ساعت کې 2 دقیقې وکړه 1.5 دقیقه تېر و بیرته ویلې چې 3 دي. نو په همدې ساعت کې چې موږ دغه بعضې وخت کې خبرونه وخت نږدې نو ورقه ورلیږو چې دا زر ووایي ځکه پرنټر ته وخت نه نو په همدې کې چې دا درېیمه شوله درېیمې ټپي لپاره زه لاړم ورقه مې پرنټ کړله په همدې کې ډېر تیز ووتلم ډېر د کنټرول روم ته راغلم. کنټرول روم هغه وړې دروازې دي چې هغه مې خلاصه کړله دا زما په خپه په هغې باندې ولګېدله او زه خپله مې خپه خوږه شوله. نو یاسیني صاحب راته وویل څه خبره څه مالې زیرک هم پکې ټپي شولو. واقعا ډېره جالبه وه. او رازمن صاحب ترنم ته ښه نو ترنم خو مې تېر اختر کې م کړی و که ښه دی کړی دې اختر کې بیا وکړه. لانجې دې راته کتلې شرط دا دی ملالې که دا ترنم نه کوي نو دغه تمثیل دې وکړي. ولسمشر حامد کرزي تمثیل به کوي خپله خوښه دې ترنم کوم ترنم ښه مهرباني. ستا په تور مې وړي تر داره زړه مې ستړی ستړی کېږي راپسې راوځه یاره زړه مې ستړی ستړی کېږي ترنم کې باندې ستایم په واده باندې دې پایم ترنم کې باندې ستایم په واده باندې دې پایم چې وانه وړې له اقراره زړه مې ستړی ستړی کېږي او راپسې راوځه یاره زړه مې ستړی ستړی کېږي. ډېر ښایسته ډېر ښایسته واقعا ډېره زیاته مننه. نور لانجې خو تا ته معلومې نه پوهېږم بس ډېره مننه صاحب چې تاسو زموږ خبره ومنله. ډېره مننه له تاسو ټولو درنو نه زموږ د خبر څانګې همکارانو چې راغلی او د اختر په دغې ورځ به په دغه برخه کې له موږ سره یو څو شېبې خوشحاله تېرې کړي په دې هیله چې خوشحاله شېبې موږ سره مو لرلې وي. اوس به عدنان صافی صاحب موږ ته یو ښکلی سروکی وایي. صافی صاحب خوښه دې ده چې موږ ته سروکی ووایي که نه؟ خاص ډول هغه سروکی چې زما ډېر خوښېږي. صافی صاحب خپله پوهېږي نو ته چې قدم ږدي که نه دغه سروکی مهرباني. هلته چې قدم دی و په قدم دی قدمونه ږدم وی پتا مین یم هله په قسم درته لاسونه ږدم ته چې قدم دی هلته چې قدم دی و په قدم دی قدمونه ږدم وی پتا مین یم په قسم درته لاسونه ږدم ته چې قدم دی
چې را پسې نشي قرآنا وزه د جانانا په خاطر اکدم پتا لاسونه ته چې قدم دی یا ماته یې سل قسم وکړل یا خلکو ته پټه و د یارانې وایي هلونه ته چې قدم دی یا پتا د جنو محفل تو دے و پلی ونی یار دی اجری آباد دینا تچے قدم دے اللہ پا قدم دے قدم نگدم وی پتا منیم پا قسم در تلاسو نگدم تچے قدم یار انصر کور ترازینا تچی قدم دی یا زما پسترگو کی دی گلشی وچ جانانوی علزی چاہتا تو روما یو بنگلی دی مات شو یو بنگلی دی مات شو صدیا خورا زیارت سوال قبلیگی وکب زخمینو ظلم چاکی خود اللہ سونا تچ قدم دی یا ساد مڑول پو خوب داتو یا مسافرے کے اللہ سرکتی گلاٹو ما تچ قدم دی یار پکلیو سی یچی مات گوری نور بنا ازار وینا تچی قدم دی ہے پالا سو ظلمی جرگی اسلی گلی دی انکار کی سرگرہ توبہ شجا طلب دیار کی سو ظلمی جرگی ہے ظلمی جرگی اسلی گلی دی انکار کی سرگرہ توبہ شجا زما دسل په دیوالونو وستا تصویرونه الله خدای چاپ شوي دینا ته چې قدم دی خلک ماړه په مینه ګرځي وزه وږې تږي و د جانان د مینې پریشان را تخکاری و پخلص نوائی سترگو ندی زید و خداری اے پخلص نوائی پریشان را تخکاری پخلص نوائی سترگو ندی زید و خداری و پخلص نوائی پریشان را تخکاری و نم براتنا لی دیارے سلمی چودلے دے
زیاته مننه واقعا ډېر خوند یې وکړ ډېر ښایسته و صافی صاحب او هغه زموږ نور همکاران چې په تالار کې ناست دي هغه داسې جذبه کې دي راوستل چې بېغې حد نه ډېر پاسون صاحب ته ډېر خوند اخیستی نو دا به تا ته معلومات دي مخامخ راته ناست دی نو مننه صافی صاحب له تاسو نه او د خپل د خبر څانګې د ټولو درنو همکارانو نه چې راغلي او دغه څو شېبې دلته موږ سره وئ نو لالا خیل صاحب اوس به یوه لنډه دمه اخلو له دمې نه وروسته به موږ سره زموږ د راډیو ټلویزیون د برخې بېلابېلې برخې کې مدیران چې دي مدیر صاحبان به نو نن موږ سره دلته به یې موږ لږ ښه چېړو نو ځو لنډه دمه اخلو بیا هم اختر له همکارانو سره خپرونه له یاده مو وباسئ درنو دوستانو یو ځلې بیا ستړي مه شئ اختر له همکارانو سره خپرونه کې د انعکاس تلویزیون د بېلابېلو مدیریتونو مدیران صاحبان دا موږ سره اوس ناست دي په خیر سره ټول عمر موږ دوی په عذاب کړي نن به موږ دوی په عذابوو له خیره سره نو پاڅون صاحب دی همداشان میاخیل صاحب دی نور ملګري دوستان دي ټولو ته ښه راغلاست وایو پاڅون صاحب لومړی تاسو ستړي مه شئ په خیر رالی ډېره مننه لالا خیل صاحب زه هم په خپلوار سره تاسې دواړو ته په تالار کې ناستو ټولو همکارانو ته راسره په میز کې ناستو ټولو همکارانو ته او څوک چې همدا شېبه موږ ګوري هغوی ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دغه اختر پرې ښه تېر شي په خوشحالۍ تېر شي او له اختر له خوښیو خوند واخلي ډېره مننه میاخیل صاحب ستړی مه شئ اختر دې مبارک شه تاسو هم ستړي مه شئ او د هر څه نه وړاندې په لومړي قدم کې د انعکاس رسنیز مرکز محترم مشرتابه ته محترم معاون صاحب ته خپلو ګرانو همکارانو ته او د خپل هیواد ویاړلي ملي امنیتي ځواکونو ته همداراز هغو هیوادوالو ته چې دم ګړې د هیواد نه بهر په نورو ممالکو کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوي او ترڅنګ د ټولې نړۍ امت مسلمه ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم اختر مو مبارک شه عبادتونه قربانۍ او دعاګانې مو قبول مننه د عموما اداراتو کې د اداري مدیر شي دا خلک ډېر په عذابوي که نه نو دا اوس کسرې وخت کوو نه کسرې وخت زه یو څه وایم د رحمان بابا متل د وایي څه چې کرې هغه برې وي نو تا همداسې کړي دي اوس یې باید ومنې مننه شوخي مو وکړله مدیر صاحب محترم خروټی صاحب ته هم ستړی مه شي اختر دې مبارک شه مننه تاسو ته دې اختر مبارک وي قدرمن لالا خیل صاحب ته په تالار کې ناست همکارانو ته دې اختر مبارک وي د انعکاس رسنیز مرکز مشرتابه ته دې اختر مبارک وي همدا مهال موږ چې څوک د تلویزیون په پرده ګوري ټولو ته دې اختر مبارک وي او د نورو ملګرو مې یادونه وکړه د افغان وسلوال پوځ ته یو ځانګړی سلام دا وخت کې چې موږ اختر لمانځو او هغې په وظیفو او په دندو بوخت موږ تاسو ته ځانګړی سلام کوو ځکه تاسو زموږ د ادارې هغه د پوځ کوم چې دی پرسونل د هغې مسؤل یاستئ نو موږ تاسو ته او ستاسو له طریقه هغه څوک نور همکاران چې زموږ دي او هغه زموږ ساتنه کوي هغې ته اختر مبارکي وایو بس د هغې له طرفه وعلیکم سلام او د هغې د طرفه هم ستاسو د دواړو اختر ډېره مننه پاشا صاحب اختر دې مبارک شه بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو دې مبارکه شي تالار کې ټول همکاران دې مبارکه شي او په هیواد کې دننه او د هیواد بار ټول افغانان ته اختر مبارک وي څومره وخت کېږي دا د افغان کیبل عمومي مدیري تقریبا 6 کاله 6 کاله کوي زه بیا خو لږ وخت دی ها پاچا صاحب څو چینل نمونه درځي درته څو چینل نمونه یې درځي چې دا یو تلویزیونونه که څو نمونه ورته یادي نمونه خو موږ د خلک ښیي که نه چې دا چینل ولګو دا چینل ولګو زموږ د خلکو د خوښې دی زموږ د خوښې خو نه دی د خپل کیبل 3 چینلونه ډېره مننه سمیم صاحب اختر دې مبارک شه لالا خیل صاحب تاسو ته ملالې میوند تاسو ته د انعکاس تلویزیون ټولو ملګرو همکارانو ته سره ملګرو ته د انعکاس په تلویزیون چې څوک ګوري تعقیبوي او موږ ګوري هغو ټولو ته یو ځانګړی سلام او د اختر مبارکي ورته ورکوم په دې هیله چې دغه لوی اختر د خوښیو خوشحالیو نه ډک اوسیږي او د دایمي سولې په هیله باندې ډېره زیاته مننه فصیح الله سادات صاحب اختر دې مبارک شه تاسو نه زموږ سرتېري زموږ اتلان استئ ژوندی اوسئ مننه ستاسو د اختر مبارک وي د لالا خیل صاحب د انعکاس د ټولو کارکوونکو څوک چې موږ د تلویزیون له لارې ګوري ټول د اختر مبارکي وي
مننه غازي احمد اتل صاحب ستاسو د اختر مبارک بسم الله الرحمن الرحیم زه په خپل وار سره د انعکاس راډیو تلویزیون جمله سټاف ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر مو په هیواد کې د سوکالۍ او د امن اختر واوسي. ډېره مننه. پیل به له صمیم صاحب نه وکړو. همدغه خبره ما هم کوله. صمیم صاحب ته ما یو چیلنج ورکړی که هغه څه شی و هغه ته ووایه. زما یو ورځ په یادېږي چې لالاخیل صاحب فکر کوم که دغه وي زه خو بیا ته راته ووایه که چېرته مې غلطه کړې وي. یو ورځ لالاخیل صاحب موږ همیشه داسې سره تصادف برابرېږي چې زه کله خبرونو ته ځم نو لالاخیل صاحب او مرسل دوی د خپرونې وخت وي. نو لالاخیل صاحب راته ویلي وایي چې زه وایي که نن تا خپرونه کې د مرګ ژوبلو خبرونه نه درلودل په خبرونو کې نو دا ده چې وایي ته سبا غرمه وایي زما مېلمه شو یو ښه غرمه وایي در باندې ډوډۍ خورم. په هغه تصادفا داسې و چې په هغه ورځ باندې خبرونه د مرګ ژوبلې نه وو خوشبختانه ووایم. هغه قرض لا تر اوسه پورې زما په لالاخیل صاحب باندې دوه پکې زخمیان نه و چې ما ورته سمنارې دې واوښته را باندې. او فقط دوه کس زخمیان بیا اوس خو مرګ ژوبله خو پکې نشته مرګ خو پکې نشته خو یوازې یو دوه کسه پکې زخمیان و یو ځای کې کمکې یو شیطاني به بله بیا ته وویلې چې ښځه خیر چې ډوډۍ نه به تېر شو اوس یوازې یو سمناری شو. مننه. یو بله شیطاني به موږ پاسون صاحب هم دلته ناست دی. پاسون صاحب دا چې کله ټولګه کې موږ سپورت خبرونه موږ سره وایي دا به خپله قصه درته وکړي چې دا څه کوي هلته څه قصه کوي یوه ورځ جالبه خاطره ورته ووایه. نو جالبه خاطرې خو والا ډېرې دي. نو دغه یوې ورځې وایي چې ډېره جالبه یوه جالبه خاطره چې لومړي ځل لپاره دغه ته راغلم سپورت خبرونو ته. اوله ورځ ما د سپورت خبرونه ویلې ما نیوز مې ویلې خو د سپورت خبره او بیا د هوا حالاتو د هر څه سره بیل بیل فرق لري. نو زه چې کله راغلم هوا حالاتو ته نو د هوا حالاتو کې سپورت خبرونه دی ویل. سپورت خبرونو ته زه راغلم. د سپورت خبرونو ته چې زه راغلم نو کله چې ما انانس ورکړ چې اوس هم د لوبو له ډګره څو مهم خبرونه مې شروع کړه. کله چې خبرونه پای ته ورسېد د خبرونو د پای ته رسېدو سره دلته زمونږ د ملګري نور زی د سپورت خبر والا زی که نه هوا حالاتو موږ انانس ورکوو هغوی ته بلنه ورکوو چې هغوی راشي د هوا حالات وایي. نو ما د سپورت خبر چې کله خلاص کړ په دې کې چون زه اول ځل مې چوکۍ کې ډډه ووهله. چوکۍ مې چې کله پرېښودله ملا را باندې غږ وکړه چې چوکۍ دې مې ځان سره ویسته بېرته مې رامنډه کړه چوکۍ مې ځان سره ویوړله. نو دا چې ډېره جالبه وه. ملاله ماته په خندا شوه. د کوم ملګری چې عمرزی صاحب و هغه د هوا حالات ویلې هغه هم په خندا شو او زه ډېر زیات دا بیخي ورخطا شو هغې پورې منډه کړه زه ځان رسم که چوکۍ وباسم. لالاخیل صاحب زه یو خبرې ته بل متوجه شوم. لکه لالاخیل صاحب چې ورته ویل که ټولګه کې د مرګ ژوبلې خبر نه درلودو زما مېلمه یې سبا ته دې که درلودل مو یې راځه تېر شه سبا غرمه د خېټه غوړه د هغې نه صرف نظر شه. مننه. نو میخیل صاحب لږ وغږوه لالاخیل صاحب که نه مهرباني تاسې پوښتنه وکړئ زه ځواب درکوم. پوښتنه او ځواب خپرونه خو نه ده تا سره ټوکې ټکالې کوو. اختر دې څنګه پیل کړی؟ خو انشاءالله تر دې دمه مې ښه پیل کړی ده او دا د ټولو نه بهترینه موقع ده چې خپلو همکارانو سره ناست یو. دلته مې یو بنډار جوړ کړی ده او هغه د زړه خواله او ځینې ټوکې ټکالې او د خپلو همکارانو ځینې پټ رازونه چې ما هم دا خبره کوله چې ته به د پاسون صاحب یو پټ راز وایي ځکه تاسو د مدیران یو ځای سره کښېنئ هغه به بیا ستا راز وایي. ته اوس موږ په جنګ نه جنګ خبره نه دا اصول د خپرونې په جنګ اچول دي که نه دا اصول د خپرونې دي. نو مهرباني اوس د پاسون صاحب په اړه یو پاسون صاحب نه خو زه به داسې په کل کې نومونه بیا نه اخلم. ځینې همکاران دي زموږ چې هغوی دغه د رسمیاتو ټاکلي وخت ته کله نه حاضرېږي او یا په لارې کې بیروباري د موټرونو وغیره او دوی ځنډېدلي نو چې بیا راشي د دې د خاطره چې د پوښتنې نه ځان وکاږي د ساعت ځان سره په لارې کې 3-4 دقیقې وروسته کړی چې زه بیا ورته یم وروره څو بجې دي ولا مدیر صاحب ته وګوره فکس 8 بجې دي. نو دا زما دپاره په حساب یو جالبه خاطره هم ده. تاسو پوښتنه ونه کړه خو ما خپله درته ویلې. نو ځان نه شي ایستلی. پاسون صاحب به ستا جالبه خاطره وایي ته به د پاسون صاحب وایې او همداسې خروټی صاحب به هغه به ستا جالبه خاطره هغه ستاسو خپل جوړښت سره جوړ شي. لومړی د پاس دواړه مدیران دې په خپلو کې سره جوړ شي. لومړی د پاسون صاحب زما په اړه کومه خاطره وایي بیا به زه ښه مهرباني پاسون صاحب. جالبه خاطرې خو ډېرې دي ځکه چې ګډ کار مو کړی دی. یوه خاطره چې هغه ډېره په زړه پورې ده هغه دا ده چې دوی ښه پوهېږي خو ځان هغه دا خبره ګول وخي. یو وخت یو مراسم و هغه د مراسمو نوم به نه اخلم دوی په ما باندې یو څه ناغه واړوله
چې ته به په دې ماش کې موږ ته ډوډۍ راکړې او په دې ماش کې موږ ته ډوډۍ راکړې او په دې ماش کې دلته ډوډۍ راکړې د انعکاس دا تقریبا 3 کاله نور پوره کېږي خو دوی ډوډۍ ونه خوړله تر اوسه پته به دي چې دوی به ډوډۍ خوري صحیح ده. اوس به دغه دوه ورونه چې موږ هغه د ساتونکي دي او دغه برخه کې کار تاسو کوم همکارانو جالبه خاطره لرئ د ناست همکارانو نه یا نورو نه ځکه تاسو معمولا ناسې د ټولو سره همسر کاري جالبه خاطره خو نشته خو یو ترنم به درته مهرباني ترنم به واورو هغه څوک چې ترنم کې هغې نه غواړي ترنم پاتې دی تاسو تېښته مه کوئ ادرس هم غلط کړی دی د موږ صحیح لیوانې به ګرځېدم لکه مجنون در پسې جانانه ډېر ډېر مې جړلې دي پرون در پسې جانانه ته چې نه وې زما دنیا چرته وه لکه د مړو په مثال په ما کیسه چلته وه لیونی نه ومه لیونی کړمه بېلتون در پسې جانانه ډېر ډېر مې جړلې دي پرون در پسې ما بې جرمه عدالت لیدلی نه دی ما د خپلو محبت لیدلی نه دی دا صادق چې ځان ته وایي دا دروغ دي ما په ده کې صداقت لیدلی نه دی او د غیرت تمه دې مه کوه زړګیه ستا د یار مې څه غیرت لیدلی نه دی دی چې مست په دنیا ګرځي ګرځېدی شي پر رسا د زړه ګزار خوړلی نه دی لیونی به په دنیا نه ګرځېدلی ما چې ښکلې سترګې ستا نه وې لیدلې او په عشق کې لیونی شومه کرار نه راځي سوځېږه ما په اور کې چې مې یار نه راځي ډېره زیاته مننه واقعا ډېر خوندور نه خو مونږ ویلې چې دغه هغې خپله برخه ویلې چې ستاسو دواړو ترنم برخې وخت ونه نیسي نو اول به پاچا صاحب نه جالبه خاطره واورو پاچا صاحب د دغې همکارانو نه کومه جالبه خاطره لري یا دا د کیبل مدیر ته دا 6 کلونه را په دې خوا کوم بله جالبه خاطره در سره مخ شوي خو مهرباني مننه خاطرې خو ډېرې دي خو ډېرې نه یې ووایه ډېرو نه یې ووایم چې دا دفتر پاړی ویم که دفتر نه بار راړی ویم دفتر پاړی وایي دا به ښه یاره دا بارانۍ به ښه ښه دا صحیح ده بس دفتر پاړم کې څوک نه خفه کېږي نه 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 ښه دواړه به وي او مهرباني په پېښور کې مونږ اوسېدو دغه غټ اختر راغی نو مونږ داسې ټول ملګري اراده وکړه چې کالام ته ځو مر یو کالام او دغه ځایونه زه په دې ملګرو کې داسې شوق وم مطلب داسې یو بیدار او دغه پکې وم که نه موږ ولا شیطان وایو ښه نو هغه یو ځای راوړی چې مدین واده کې شی ورته ویل داسې د سیند غاړه وه د مازدیګر ټیم وخت و نو هغه چې اودسونه مو کړو داسې 10-12 کسانو دا ډاکسن په شریکه نیولی و نو یو وایي ته مخکې شه بل وایي ته مخکې جمع راکړه که نه نو ما ورته ویل دا وظیفه خو د پاچا من راځي چې زه دا جمع درکړم نو خپلو کې ملګري وو خو مالزه خو غلط شو که نو دا مې اول ځل و هغه زه چې مخکې ودرېم دی راپسې ودرېدله او اوس دې سړک باندې ګاډي ودرېږي او خلک را منډې وي او ما پسې ودرېږي خو داسې دا یو دم مې د خپو کار پرېښود داسې دا خلک را منډې وي او ما پسې ودرېږي مال دا څنګه شر شو دا خو کاته ورانه شوه که نه هغه سوچدې ده چې ښکته شو نو بېده چې کېدو نه نو شاته یو ملګری و هغه دې راکړه ډب لاندې ګزار کړه نو هغې خلکو کې دی چې هغه راووتم مال دا ول داسې کار وکړو ویل ته خو نور مخکې نه تللی نو هغې کې یو کس وځوانه ویل که اوس را سره ته مان شوی 10 ډزه مې دا سرې شو تاسو ویل دین نه رشخان جوړ کړه نو مال تا ته چا ویل چې ته موږ پسې ودرېږه ډېره مننه واقعا جالبه و پاچا صاحب تل صاحب نه جالبه خاطره واورو یا ټوکه بیت چې در سره یې مهرباني جالبه خاطره خو ډېرې دي خو زه به تا ته یو بیت ویم ښه مهرباني نه ما ته وایه که لیدونکو ته یې وایې لیدونکو ته به ښه مهرباني پوښتنه رانه تا کړې که نه چې ښه مهرباني هر څه که مې وژنې
خیال او فکر راته موجنه هر څه که مې وژني خیال او فکر راته موجنه او دې کې مې وطن ته لوی تاوان لیدلی دی نو له ټولو هېوادوالو ته دغه یو پیغام د دغې میډیا او د دغه مایک له طریقه پرېږدمه چې نو غټ خواهش به مې له دغه نوو ځوانانو نه دی چې په دغې د خوښیو شپو ورځو کې یا د دې اختر په خوشحالیو کې له ډزو نه او له دغې پټاقیو نه او له دغې توفانچو نه له دغې نه بیخي ځان وساتو ځکه چې د جنګ نه نور ستړي شوي یاستو له ډز نه هم ستړي شوي یاستو له توفانچې نه هم ستړي شوي یاستو او نور له مرمیو نه هم ستړي شوي یاستو نو له ټولو هېوادوالو نه به مې همدغه هیله او همدغه توقع وي چې خپل ځوانان پابنده وساتي او له ډزو نه یې منع کړي ډېره زیاته مننه خروټی صاحب نو دې دواړو خو ځان تېر ایستدی و اخر کې ترنم کوي دا دوه مدیر صاحبان به ترنم کوي اخر کې اوس ته د دې دواړو نه کومه جالبه خاطره لري چې موږ ته یې ووایي پاسون صاحب زمونږ د نیمو شپو ملګری دی که نه دی چون کله چې نوکري نو ما ته وایي چې صدرداد وایي کله چې زما سپینه جوړه او زه نوکري یم که نه وایي ما ته به غږ نه کوي نو دی چې ګورم د هفته کې تقریبا هره ورځ مال پاسون صاحب څنګه چل دی وایي زما دا سپین رنګ چې دا وایي زما د خوښې کلر دی دا سپینه جوړه زه ډېره اغوندم که نه نو ما ویلې به مونږ خو د نوکرۍ باندې زمونږ د بیخ شین کومه چې کومه هفته کې ستا نوکري سپینه جوړه دی په غاړه بل ځلې نوکري و نو پام یې نو سپینه جوړه نه ده اچولی دا خو سهار نه په پلان کې راځي دفتر ته که نه چې نن نوکري نو زه مې هم چې زه پاسون صاحب سره به نن شپه په دفتر کې ګپ ولګو بنډار به وکړو دی چې نوکري نو تر ناوخته بیا قصې کوو نو مال پاسون صاحب نن خو د خیرایي که نه وایي نه نن خو یو میلمه لرم نه پوهېږم چې څوک و ضرور کار مې هم دی نو مال ستا خو جوړه سپینه نه ده خو سهار نه مې ورته فکر نه وشو وختي دلته زیرک صاحب ناست و د هغې په هکله نه پوهېږم چې مهرباني جالبه خاطره ده او تاسې ورته وویلې چې که ملګري هغې د هغې په هکله وویلې چې د هغې تکیه کلام دا دی چې دا خبره به بالکل نه کوې که نه نو ما هغې خبر نه وروسته تا ورته ویلې وایي ته د همکارانو په هکله که کومه جالبه خاطره لرې نو ویې ویل مال اوس ونه وایي چې دا خبره به بالکل نه کوې واقعا جالبه او مننه نو اوس به د ترنم ټیم ته ترنم ټیم ته به هغې ورکړو هغې نه مخکې به صمیم صاحب نه هم یو څه اورو صمیم صاحب څه لري جالبه خاطره ټوکه بیا ترنم بیا به هغې نه وروسته ترنم ترنم والا نه یم ترنم نشم نه خو هغې ترنم والا شته دی هغه معلوم دی او جالبه خاطره به دا ووایم یو ورځ زه خبرونو ته ناست وم زمونږ یو ویډیوال د ټولګې دی یو ویډیوال د ساتوار خبرونه دی که نه اوسې عادي غوندې زلزله شوې ده خو زه اوس پرې نه یم پوه شوی او نور داسې محسوس کېږي نه زلزله خو یوازې په دغه ویډیوال کې دا زلزله محسوس کېږي چې دوه ویډیوال دي یو ساتوار خبرونه ویډیوال دی بل د عمومي ټولګې دغه دوه ویډیوال په دې کې بیا ډېر ښه محسوس نو زه اوس دلته حیران یم چې ښه که زلزله وي نو دا نور ځایونه ولې نه خوځېږي یا دا زما چوکۍ ولې نه خوځېږي او که زلزله نه وي نو دا ویډیوال څنګه یو رقم دغه کې خوځېږي او لړزه کوي وابلینګ کوي نه پوهېږم چې هر څه و خو خدای شته زه ویرېدم کله چې دا ریپورټ وایم ریپورټ نه وروسته چې کله لیډ چې وایم لیډ نه وروسته ریپورټ پلی شي زه دلته خاموش شم غلی شم داسې وګورم دې خوا وګورم دې خوا وګورم خو دلته په دې سکرین کې هلته تخنیکي همکارانو ما باندې پام شوی څه مسله ده ما ولې نه پوهېږم دغسې دا ویډیوال نه خوځېږي خو ډېر ویرېدلی وم ما چې اوس دا پیریان دي که بله مسله ده داسې خبرونه پرېښې او منډه دې کړې وه سخت خوند به یې کړی ما سره بله سودا شوه ما داسې نه چې کله چې زلزله شوې او ما منډه نه ده ولې عارف الله ما خیل وروسته راباندې غږ وکړه چې څه مسله ما دغسې نه پوهېږم وایي زه هغه زلزله وایي موږ پوه شولو خو تا ته هم څه ونه ویلې وایي موږ همداسې خاموش پرېښودلی په دې خاطر داسې نه چې دا خبرونه دې پرېښې نه وي ما نه خبرونه خو نه پرېږدو نو مننه نو پاسون صاحب زه هغې ترنم نه مخکې یو څو بیتونه دې خپل ووایه بیا به هغې نه وروسته ترنم وکړې دا د خانقاه یو ټوکه لري که نه هغه تر څو چې هغه خپل بیتونه خپل بیتونه توراړې خانقاه استاد به مونږ ته یو ټوکه وکړي ښه خانقاه ټوکه کوي مایک ورکړي چې دا ټوکه وایي ډېره زیاته مننه مې اخیل صاحب زه هم په خپل وار سره خپل ټولو هېوادوالو ته د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ سي او دغه اختر پرې په خوشحالۍ تېر شي نو لومړی به یو جالبه خاطره ووایم جالبه خاطره داسې ده چې موږ دفتر کې پاتې وو
او دفتر نه مرکه ته راتلو کور ته نو چې کوم مخابرات هغه وخت موټرسایکل آزاد و نو زما والد صاحب استاد خدای داد بسودی هغه را سره ورکوټ ورور می سمي الله بسودی هغه را سره ده نو مخابرات چوک یو کراچۍ باندې میوه غستله په دې وخت یو خیرات خور راغی خیرات خور چې راغی نو ما ته ودرېده وی وروره د خدای په خاطر یو شیشه کوم کو کرا سره نو دا خیرات خور چې د دې د لباس لږ ښه دی او د دې شاته یو بل خیرات خور راغی نو د دې پوګې د سلاس کې خصو وی وروره د الله پر رضا یې کوم نو دا ورته چې شی وای لالا خیل صاحب دا ورته وی وروره غرفه دی غلطه کړه د خپل قطار کې ولاده او یو ټوکه په مکمه ټوکه په دې ډول ده چې یو کور ته غلط له د غلا د خاطر نو په دې وخت کې چې دا غلا وخت د غلا کوي نو دا کور والا په وښ شوی دی چې وښ منډه کړه دا غیر نیولې د سملاول چې سملاول دی وخت دا اولادونه پاسې دي ماشومان نو چې دا پاسې دي د غیر سملاول غل لاندې دا سړی په دې پاسه ناز دی نو په دې وخت کې غزوی ورته ویل پلار څنګه چل دوی غل مې نیولې نو دا پلار ورته وی بچی لاړ شه او زه ته لاړ شه پولیس خبر کا زر تر د چونه تختیږي وای صحیح د پلار نو راځوي په دې برانډي باندې کله دی خو کله دی خو وای چې شي کې وای چپاړې لاړو چپاړې مې نشته دی وای نو په دې وخت د غل پیغه کې لاندې نه وای زما وې زه غوسر راو پولیس راو راځو چې مړ کړم واقعا جالب و ډیره زیاته مننه له تاره نو پاسه نو مهرباني بیتونه بیتونه او هغې نه وروسته بیا تا مې خیل صاحب ترنم کوئ یو آزاد نظم دی زما خپله په شاعرۍ کې د آزاد نظمونه ډېر خوښېږي او ډېرې لیکم هم ستا لیونی هو ستا لیونی تا ته مسکی شي په سترغلو کې سترګې ومنډې او پټې کړي ستا لیونی تا ته مسکی شي په سترغلو کې سترګې ومنډې او پټې کړي او ته ترې وپوښتې چې دا ته مسکا کې سترګې ولې پټې د لیوني ځواب چې واوري په زړه ډېر څه لري هېڅ نه وایي یوازې دومره وایي ته لیونی هو ستا لیونی له تا نه تل یوه پوښتنه کوي او ته یې تل ځواب په زړه کې ساتي هو ستا لیونی له تا نه تل یوه پوښتنه کوي او ته یې تل ځواب په زړه کې ساتي ته په خندا شي نړۍ وتخنوې او بیا له ډېرې مینې دا ووایي ته لیونی یې لیونی زه په تا ځکه ګرانه ډېره مننه واقعا ډېر ښایسته و خیل صاحب تا ته هم څه در یاد شو که نه مهرباني ته یو خاطره ووایې د دې همکارانو په اړه بس د همکارانو په اړوند یو خاطره ووایې جالبه خاص ډول دغه درې مدیر صاحبان چې څنګ کې ناست دي اوس خاطره به وایي حتما هغه هم د دې درې واړو نه د یو خاطره به وایي نه بیا دونه وخت نشته کله چې وروسته ووایي چې د خپرونې وخت هم پوره ختمیږي په هغه دفتر کې یو وخت کې دا زموږ افغانان خو په دې دغه شیانو ډېر کیبل او دا شیانو داسې جالبونه ښکار کېدو نه هغه نه وایم نو ډېر شوقیان وو دا خلک نه نو مونږ به چې سهار راغلو دفتر ته به 15 کسان به مونږ د دفتر نه مخکې راغلي مونږ دفتر به نه وي لکړه هغې مخې ته ناست لکه و چې بېزو د خلک ناست دي نو ډېر زیات مشکلات و عوارض و دغه مطلب کنجکونه به د کرکټ وخت کې به خلکو ډېر دغه کول نو یو ورځ زه بار وتی وم چې رالم نو ما سره دفتر کې همکاران اوس 15 کسان ولاړ دي زموږ دفتر کې یعنې کاریګرو په تمه چې موږ سره څوک کاریګر لاړ شي او کیبل اصلاح کړي که نه نو هغه زه چې څنګه راښکاره وم دا سر راجګو نو زموږ دفتر نه یو همکار زما مدیر ما هغه ویل هغه دی رالو چې رالو سره درې څلور دا مشتریان راپسې راوته یو مې داسې کش کوي او بل مې داسې کش کوي یو وایي 500 در کوم بل وایي زه ډېر یې در کوم ما سره لاړ شو دا دی هغه سره پورې بوتلم روان کړی مو دې خلکو نو ما ودې زه تخنیکر نه یم که لس زره م راکړي دا شی تاسو نشم جوړولی ځوانه خلکو راته زه بد غواړي دلته کیبل در راځي ماضي مدیر یم دا کار به یوازې کرکټ وخت کې کېده او کرکټ دا خو قصدن کوو نو دا خو مو قصدن نه دا غلو کوو نو ستا نوبت دی زما نوبت د شی زه درته ووایم تاسې څه غوښتنه لرئ مطلب موږ ترنم خو نشم کولی که ښه بس جالبه خاطره وایي ټوکه وایي یو بل جالبه خاطره خو لږ به ورته دقت باندې غوږ کېدی چې داسې لږ دغه ده نو مالګه زما اړوند نه یي ځکه نه ستاسې اړوند نه ده تقریبا څو کاله وړاندې زما یو ورور په یو دفتر کې دنده لرودله او د هغوی سره دفتر کې یو همکار و د فرید په نامه
چې هغه ما د نږدې نه نه و لیدلی خو صرف د دې نوم مې اورېدلی و نو د ورځو نه یو ورځ تصادفاً یو ځای کې روان یم چې ګورم د زما د ورور خو دې سره په دې وخت کې یو بل همکار و د دفتر چې هغه ما نه پېژنده دې دواړو د فرید په نامه یو هلک سره جنګ ده یعنې شخړه ده فزیکي شخړه ده خو موږ هم احساساتي شو ورغلو پاچا صاحب په ساده ژبه به درته وایم دې جنګ کې مور ودانګل خو دې وخت کې چې هغه وکړه چې فرید نیسه ما داسې فکر وکړه چې دا فرید او دا زما د ورور د هماغې دفتر همکار ده او مقابل کې چې دغه بل دریم همکار زما د ورور ما داسې فکر وکړه چې دې دواړو د دې سره شخړه ده ما د کوم کس سره چې زما د ورور جنګ و د فرید سره دا مې پرېښود هماغه کس مې راونیو کوم چې زما د ورور همکار و چې کله لالاخیل صاحب مې چې زړه ورباندې خپل یخ کړ او جنګ ارامه شو دې وخت کې زما د ورور نور همکاران هم د دفتر نه راورسېدل دې ساحې ته او دا زما د ورور د همکار ورته وایي همدا هم نیسئ دا هم ورسره ده ما ورته ښیي ما ورته ویل وروره دغسې سوء تفاهم رامنځته شوی او نو دا زما دپاره جالبه خاطره ده مننه مدیر صاحب جالبه وه پاسون صاحب د خبري همکارانو نه یا خبریالانو نه یا نور برخه نه کومه جالبه خاطره لري یوه خاطره چې نه مې هېرېږي هغه تلې د همکارانو ته یادومه تېر سال په جلسه کې مې هم یادونه ورته وکړه چې موږ باید په خبرونو کې بیا یو په زړه پورې خبر ولرو خو بیا مې ورته ویل داسې خبر نه وي لکه هغه خبر چې هغه ما دې خبر له امله سټوډیو پرېښې وه د باندې وتم بیا وروسته بېرته راغلم څوک لا پرې خبر هم نه دي په اداره کې په زړه پورې خبرونه وه نو دې کې یو خبر داسې و چې یو تن دی 2 کاله دی که څومره یوازې پاس په ونه کې اوسېدلی او د ډار نه لاندې نه راکښته کېږي په دې خاطر چې لاندې مې بیا د کلي خلک وژني دا نو اوس کور ته خبر ورکوي چې راشي او بم په لوټه کې پاس جګوي ډوډۍ په لوټه کې پاس جګوي دا پچې غونډه جوړه کړې ده خرما ونه کې جیګ ناست دی 2 کاله نه دی راکښته شوی کالي هم هملته هر څه ضرورتونه ټول هملته پاس راپکوي نو دا کله چې دا ریپورټ پلی شو چې دا تصویر ته مې وکاته تصویر زموږ د یو همکار غوندې و نو په دې وخت کې ما وویل چې دا خو داسې دی لکه پلانې دا پلانې زموږ په خبر څانګه کې نو دا داسې و چې موږ ډېر ټوکو لاندې ونیولو دې کې د ټولو پخ وال چې پخ یې وال که نه د اوس ما ته هم خندا راغله کمرمین هم خاندي صافی صاحب شری شاهد دی دا هم خاندي نور هم خاندي ټول خاندي نو زما دا خندا دومره ډېره شوه ته لایب ژورنال روان دی چې سټوډیو مې پرېښوسته لاندې شو بېرته خپل لاړم مخ مې وینځلو بېرته یخې بم په مخ باندې واچو دا خندا مې اوس ودرېږي خو زه دا ریپورټ له ګوګودو بېرته راغلم بیا خپل غلی کېناستم که نه نو په دې وخت کې یوه خوا دا وه چې کله موږ دا جالبه خبر ویلو د جالبه خبر نه پسې به دستي یا به سپورت خبرونه پلی کېده یا به هوا حالت پلی کېده موږ ته لږ یو څه وخت پکې و په دغه وخت په ما دپاره ډېر یو ډاډ شو غنیمت شو چې زه بېرته رالم بېرته کېناستم څوک پوه نه شو نو هغه ما دپاره ډېره جالبه خاطره وه هېڅ مې نه هېرېږي اوس هم چې کله دوی په زړه پورې خبرونه اخلي نو زه ورته یم چې ګورې چې هغسې خبر بیا رانه وړئ ما یو دفعه سټوډیو پرېښې بیا راباندې پرېنږدې او خپله چې خبرونه دې ویلې ژورنالونه کوم وخت کوم څه سره مخ شوی چې ډېر جالبه و درته خپله دې ویلو کې زه خو ډېر وخت کېږي خبرونه یم په زړه پورې خاطرې پکې ډېرې لرم یو ورځ مې خبرونه ویل دا نو دې ټلویزیون کې نه په بل ټلویزیون کې بل رسنۍ کې و ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون کې و پر یې مخامخ جیب کې مې موبایل پروت دی زما اوس دې ته پام نه دی د ریشې او نکټۍ مې والې ده و دې مخامخ جیب کې چې ګورم وړوکی موبایل هغه دا ډکسي و دا شي نه و دا اوس دلته پروت دی د ادارې یو مشر کتلی چې دی خو جیب کې ټلیفون دی هماغه ځای نه راته زنګ والی اوس لایب خبرونه دي اوس په لایب خبرونو کې دویم ریپورټ یې شو چې زنګ راته راغی زه اوس حیران یم چې دا غږ کوم ځای نه راځي اوس یې ولاړ که نه او زموږ دا ساتوار خبرونه به هلته داسې وو ریپورټونه پسې نه پلی کړي ټول به تا په خپله ویل اوس حیران یم هلته خبرونه یم هلته د جیب تندان دا کوم چې دا کوم ځای پنځه دقیقو خبرونه مې په 2 دقیقو کې زر خلاص کړه د پای انانس مې ورکړو ته نه راووته نو دا مې هم نه هېرېږي چې جیب کې موبایل پاتې او زنګ راته راغی نو ډېره مننه له تاسو ټولو نه او که ستاسو خوښه اجازه یې خوشحال تاجی استاذ به سندره ووایي بیا به دغه خپرونه هم پای ته رسوو استاذ مهرباني غم د لنډیو که د دنګو کړو فکر به څه د غنم رانګو کړو
په مونږه باندې کبر کوي راځي چې مینا د بدرنګو کړو جون په غم شو زما یاره مینا کې ستا جون په غم شو زما یاره مینا کې ستا شګیلا مې لتا زما دلربا شګیلا مې لتا زما دلربا جون په غم شو زما یاره مینا کې ستا ظلم تکڑے پر مایا رامی نہ کسا ظلم تکڑے پر مایا رامی نہ کسا شگلا میں لتا اے زما دل روبا شگلا میں لتا اے زما دل روبا ظلم تکڑے پر مایا رامی نہ کسا ظلم تکڑے پر مایا رامی نہ کسا شگلا میں لتا اے زما دل روبا شگلا میں لتا اے زما دل روبا चादर नज़मा दो कारोबार पुख्तनो उकड़ा बस तुम रंगता आया बेरोजगारा दे कसम दे स्तरगी देवी वतन लजार चिप दरगाह दिलोई दम नदी निदमा चार मस्तम सातले पकार न देवे चरते में इनका चिदमजन गिरसी मायाला चार मस्त मलांगा कलरिम रमधन विश्वासमा जखम ज़दा ताकत दवा रुन लारमा चार मस्त मलांगा पाले द गुलाबी कोई दम फलो न देगा तो कोई राजीला चार मस्त मलांगा रबा पमाद शेगमाज गहरा कोई मयूं पमादे पता या मयूं पमादे हम पता गला तावीला चार मस्त मलांगा
لپاره دی قسم دی نو دانش مبارک شه انقلاب ته لار جوړېږي لیدلی مې د ژوند په هره لاره دی قسم دی یار ژوند په غم شو زما یاره مینه کې ستا ژوند په غم شو زما یاره مینه کې ستا چې ګیله مې نه کوې زما دلربا چې ګیله مې نه کوې زما دلربا ټټر شو زما یاره مینه کې ستا ټټر شو زما یاره مینه کې ستا شګیلا مې لتا ای زما دلربا شګیلا مې لتا ای زما دلربا وی ژوند په غم شو زما یاره مینه کې ستا ژوند په غم شو زما یاره مینه کې ستا شګیلا مې لتا ډیره مننه واقعا ډیره ښایسته وه ښه خوند یې وکړ په دې هیله چې زموږ دغه همکاران او مدیر صاحبان چې دلته ناست یو هغه چې په تالار کې دي خوند یې ترېنه اخیستی مینهوال صاحب ورته داسې خوشحاله و چې نو وروستۍ کې به زه یوه ټپه خپلو ټولو ملي اتلانو ته ډالۍ کړم چې اختره د ټولو مبارک شه خاص د هغو چې په سنګر کې تېروي نه بیا هم د خپل طرفه خپلو ټولو همکارانو د خپلې کورنۍ درنو غړو خپلو ټولو دوستانو ته د کوچنه د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم هره ورځ مو اختر